زما جی ډېر عالمان صاحبان دي قسم دې دور عجز خویه دي خلکو ځان له موټرې واغستې ګاډي واغستل زما ډېر عالمان اوس هم په سیکلو ګرځي ډېر هم جي په سیکلو ګرځي ډېر عالمان مې په سیکلو ګرځي په الله مې د قسم چې د په ورځې د محشر به زمونږ دا ګریوانونه او د دې عالمانو دا لاسونه به د دې عالمانو دا لاسونه به دا به الله تعالی زمونږ نه دا تپوس ضرور کوي ستا د جومات یو امام 15 وخته تاله امامتي درکړې ده ستا د بچوی خیال ساتلی دی ستا یې غم فکر کړی ستا قبر لتلی دی ستا جنازې لتلی دی تا هغه دپاره څه کړو مونږ سره به ګورې سني مونږ به ورپسې صرف خبرې کړي نو هسې نه چې دلته موزونه او دسونه ډېر وکړو استاد یې نه یو بخلي نو بیا به کار خرابي دا ډېر وایي که نه وایي سپینې سپینې مو وایه که ژوند کوي که نه دا دروغ دی زما خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم هغه وایي رښتیا وایه صفا وایه که ژوند کوي سپینې سپینې مو وایه که ژوند کوي دا څه معنی لري دا خو زما د پیغمبر اسلام د خبرې نه انکار کوي زما پیغمبر وایي رښتیا وایه صفا وایه که ژوند کوي حق خبره به کوو مسلمانان یو دا چې کوم د فتنې دور دی دا چې کوم دور په موږ را روان دی دا اوسني ځوانان تاسو وینئ چا له کلمه نه ورځي چا له معنه نه ورځي چا ته دا پته نه چې زما پیغمبر څوک دی نو زما الله دې نه کي بیا دې نه کي زه هم دا خو زه دی له خو ورځي نه موږ به ورته وښایو خو دا را روان به څه کوي چې د دی نه به څه جوړېږي زه به تاسو سره صرف دومره پورې ووایم چې یو څو ورځې مخکې یو ملګری رالو ما ته کېناستو او ډېر دغه مې چې خدای پاکه دې خو مخکې چېرته نه دی راغلی حتی چې زما مقتدي شاید دا ویډیو ګوري هغه به یې وپېژني چې دې خو چېرته نه دی راغلی څنګه نن راغلی بیا ما نه ډېر په عاجزۍ سره تپوس کوي قاري صاحب دا راته ووایه چې د پیغمبر علیه صلات وسلام بیبیانې د پیغمبر علیه صلات وسلام د سیرت متعلق یې تپوسونه وکړو عمر یې څنګه او مدینه منورې مکې مکرمې باره کې تپوسونه وکړو مې دا ولې وی دا دغه شان څه ملګري دي او هغې سړي نه تپوس کوي نو که غلط دې کار ته وي شرمۍ دی نو زه ډېر خوشحاله شوم چې زه شکر د الحمدلله د دې ملګرو الله دې سیټ ته ذهن راواړو محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی خاکسار لخوا سلامونه قبول او منظور کړئ قدرمنو تاسو سره یو څو خبرې شریکول غواړم او دا ما سره ضرور وګورئ را سره استاد جي محترم هم ناست دی سره هم یو څو خبرې اترې کوو خو د هغې نه مخکې زه تاسو سره یو څو خبرې شریکول غواړم زما نه ډېر خلک سوال کوي ته په سر وایي ټوپۍ نږدې یو خبره شوه دویم سوال نه خلک دا کوي اکثر په وټساپ باندې که په مخامخ هم د یو سړي ورشم نو اکثر ما ودرئ چې بای ته په میډیا باندې دا خلک شرمې دا راولي نو ته وایي د کیمرې په شا ورته ولې نښې دا دویم سوال شو داسې خبرې اترې ډېرې خو زه دلته مین وم نو زه جي په سر باندې ټوپۍ نږدمه که نه جي نو لومبی خو زه یو عام انسان یم عام انسان داسې یم چې زه نه عالم یم نه مفتي یم خو شکر دی الله راله د مایک طاقت راکړی دی د دې اختیار راله الله راکړی دی دا مایک یې راکړی زه وایم چې دا په ډنګ ډونګ کې په اجراګانو کې یا بېادبي دې ما پیجي په غلط ځای کې دا زه استعمال نه کړم ځکه چې د ذرې ذرې تپوس دی په ورځې محشر به الله تعالی د ذرې ذرې تپوس کوي نو په هغه ذره ذره کې دا مایک کوم جي راتلی شي چې تا په دنیا کې ځان مطلب منډې تړلې دي ولې مایک طاقت ته له ما درکړو تا مایک څنګه استعمال کو آیا غلط ته استعمال کو که نه صحیح دی استعمال کو هغه به د الله فیصلې دي دا په اوږو باندې چې دا فرښتې ناستې دي که نه جي دا د یو سیکنډ یو خبره هر شی لیکي ذره ذره لیکي ډېر ما ته جي دا وایي چې ته د دې خلکو نه تپوسونه کې نو کیمرې مخې ته ترې نه ولې کې د کیمرې په شا ترې نه تپوسونه وکړه که نه نو لکه زه فیصله په تاسو خپله سوچ وکئ چې زه یو 5 کسانو سره ودرېدمه زه به هغوی ته خبر وکړم زه به هغوی ته سوال جواب وکړم بل خوا زه په کیمره باندې راولم په لکونو خلک ګوري په لکونو خلکو ته د آواز رسي دا په امریکا کې خلک ګوري په هر ملک دا چې پښتون کم ځای دی دا پروګرام هغه ته رسي او دا ګوري نو 5 کسانو ته وینا ورسېده دا پیدا شوه که نه په لکونو کسان ګوري هغوی ته ترېنه پیدا رسي دا پیدا شوه نو دا مونږ جي د دې د خاطره دا پروګرام اوچتوو
چې زما د مسلمانان اول زه بیا زما د ارونه بایګان دا ولې دوره په غلط فهمۍ کې پراته دي چې خپل حق سجدې نه پرېښودی دی او په غیرو پسې لړل. راشه زما دا ځوانان په دې ګیرو کې کم کم ډیزاینونه کوي، په ویښتو کې کم کم ډیزاینونه کوي. دا معمولی خبرې نه دي، دا وړې خبرې نه دي. قسم په خدای دا چې کوم دی نه ځان له اخرت خوارول دي. الله تعالی به د ذرې ذرې تپوس کوي زموږ نه. بله خبره د ټوپۍ شوه، نو زه ما چې څنګه تاسو ته وي زه یو عام انسان یم، عالم یا حافظ یا مفتي نه یم. خو شکر دی دغه کار رانه خدای علي دا د دې مشرانو د دې عالمانو دا راسره د دوی محنت دی، د دوی مینه ده. څه ناسم ورسره ناسته پاسته کړې نه څه راسره راته ښکاري. نو ټوپۍ چې زه په سر نږدم که نه جي، نو زه یو عام انسان یم، زما نه غلطي هم کیدی شي. نو زه ټوپۍ والا بدنامول نه غواړم. زه چې پټکې په سر نږدم د دې د خاطره زه پټکې په سر نږدم، زه یو عام انسان یم، زما نه هم غلطي کیدی شي او پټکې بدنامول نه غواړم. زه به تاسو ته لنډه دا یو خبر وکړم بیا ځمه او ستا جي خواله ځمه. دغه ځای کې اکثر خلک مې ودرېږي راشه خاکساره چې په دې دواړه مخه دې وایي ښکل کړمه، نو په ما باندې دا ویښته ودرېږي. خاکسار هیڅ شی نه دی، خاکسار اډو څه دی نه، خو دا د دې دین برکت دی. خلک دین سره مینه ساتي، خو کله که دا مایک سم شو دې څه ناسه د قرآن او د عالم او د حافظ د اواز راوچت که. زمونږ دا معاشره ډېره ښکلې ده، ژوند ډېر ښکلی دی، خو موږ په غلطو باندې سر یو. نو راځم او ستا جي طرف ته. السلام علیکم جي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. څنګه حال جي؟ خیر دی من دی؟ الحمدلله. تاسو صحت مبارک ښه دی جي؟ خیر دی جي الحمد. اول خو جي مینه وال سره خپل تعارف وکړئ جي. ښه جي. زما قاری عطا الرحمن نوم دی جي، ضلع مردان. دلته کې استاد العلماء شیخ القرآن حضرت مولانا خلیل احمد مخلص سے مدرسه کې یو جي. دلته سبقونه ماشاءالله. تاسو جي سیوا ټیم نه خرابوم ځکه چې ستاسو قیمتي ټیم دی. ما جي ډېر خلک زه به صفا خبرې کوم، ما ډېر خلک کنزیم. زه که په موټر کې روان یم که زه په موټرسایکل روان یم، نو دا خلک خامخا به تا پسې خبره دوه کوي. نو زه وایم جي چې زه خو نه عالم یم نه حافظ یم، زه یو عام انسان یم، ما پسې دا خلک کنزلیم کوي، ما کنزیم او غلطې حربې را باندې استعمالوي. نو زه وایم چې یو عالم او حافظ دی جي چې هغه به څنګه ژوند دي. ښه جي. پهله خو خاکسار بی ستاسو دلته په دې راتګ باندې تاسو ته هرکلی وایو، خوش آمدید وایو. الله جل جلاله نه دعاګوي دا تاسو چې کوم قدم اوچت کړی دی، الله جل جلاله دې دا ستاسو دنیا او د آخرت دپاره د کامیابۍ ذریعه او سبب وګرځوي. دعاګویو درته او ډېر درنه خوشحاله یو او قسم بالله کو دا درته وایم ستاسو د دې میک راغشتلو او ستاسو د دې پی چې کوم دغه دی الله دې ته کوم قبولیت ورکړی دی. زه به تاسو سره صرف دومره پورې ووایم چې یو څو ورځې مخکې یو ملګری رالو ما ته کېناستو او ډېر دغه مې چې خدای پاک دې خو مخکې چېرته نه دی راغلی، حتی چې زما مقتدي شاید دا ویډیو ګوري هغه به یې وپېژني چې دې خو چېرته نه دی راغلی، څنګه نن راغلی. بیا ما نه ډېر په عاجزۍ سره تپوس کوي قاري صاحب دا راته ووایه چې د پیغمبر علیه صلات وسلام بیبیانې د پیغمبر علیه صلات وسلام د سیرت متعلق یې تپوسونه کو، عمر یې څنګه او مدینه منورې مکې مکرمې باره کې تپوسونه کو. مې دا ولې وی دا دغه شان څه ملګري دي او هغې سړي نه تپوس کوي، نو کو غلط دې کار ته وي شرمۍ دی. نو زه ډېر خوشحاله شوم چې زه شکر د الحمدلله د دې ملګرو الله دې سیټ ته ذهن راواړولو او دې سیټ ته الحمدلله محنت شروع کړو. نو واقعا ډېر خلکو په تاسو باندې دا اعتراضات کوي، دا تاسو ته ما مخکې مو وویل چې تاسو به صرف دا نه وایئ چې په موږ به خلک ښکلوي او موږ ته به خلک مینه محبت کوي، شاید تاسو سره خلک ډېر کینه بغض هم ساتي، کوم چې خلک د دین نه لرې وي. ځکه خامخا چې وی چې دا د څه شروع کړی دی، لیکن نور الحمدلله څومره علما طلبه یا بل ور د حقانیې یو ملګری رالو نو ما ته وی دا ثوابي واچ والا تاسو پیژنې مې ښی پیژنم حاجي. نو ما ته ماشاءالله ډېر ښکلی قدم یې اوچت کړی دی. مې هغه څنګه نو هغه هم راته دې ځای کې زما خپله یو مقتدي هغه نه تاسو تپوس کړی دی وی ختم نبوت څه ته وایي، نو العیاذ بالله هغه وی ګمراهېدو ته. نو دا خبره به ډېر ګوري، هغې به خوشحالېږي چې دا ماله راځي او دله نه ورځي، څوک به یو سبق کلي څوک به بل سبق کلي. خو زه یم قسم بالله په دې باندې وګورئ چې د پیغمبر علیه صلات وسلام امت نن کوم ځای ته راورسېدو، په کومو حالاتو کې پروت دی، د دې نه لږ ورته سبق او دغه واله چې دا وګوره پیغمبر علیه صلات وسلام امتي هغه نن دا خبره کوي چې ختم نبوت ویلی شي ګمراهېدو ته. دا ډېره د حلاقت او د افسوس خبره ده. الحمدلله خوشحاله یو در باندې الله دې ستاسو ترقي نصیبه کړي او الله مو مخ په دنیا
دنیا او آخرت کامیابی او کامرانی نصیبه کړي. لنډو کې جی راته دا ووایي ستاسو ډېر ټایم نه علمه ما چې څنګه تاسو ته وي زه جي یو عام انسان یم. ما دا خلک تنظیم غلطې عربي م استعمالوي هر رنګه په ما باندې کوششونه کوي خو په الله مې د قسم زما چې کوم کتونکي دي که نه زه به دی ته یو خبر وکړم چې ما ځان سره دا یو واده کړې ده دا یو عهد ما کړی دی چې یا غازی یا شهادت قسم دی دا دوه ټکي مې په زړه کې دي که یو سړی مې دا وجود ټوکړي ټوکړي کړي که نه زه د دې خبرې نه رستو کېږم. زه به دا حق وینا دا خبره کوم. دا ډېر وایي که نه وایي سپینې سپینې مو وایه که ژوند کوي که نه دا دروغ دي. زما خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم هغه وایي رښتیا وایه صفا وایه که ژوند کوي سپینې سپینې مو وایه که ژوند کوي دا څه معنی لري؟ دا خو زما د پیغمبر اسلام د خبرې نه انکار کوي. زما پیغمبر وایي رښتیا وایه صفا وایه که ژوند کوي. زما ټولو مؤمنانو مسلمانانو ته رونو بایګانو ته دا درخواست دی چې په حق خبره کې بالکل نه یاریږئ ځکه چې بزدل انسان دا جنت ته نشي تللی. د کم انسان کې چې معمولی میاره په زړه کې موجودي دی د کامیابۍ نه ډېر لرې منډې وایي دی نشي کامیابی دی. حق خبره به کوو مسلمانان یو دا چې کوم د فتنې دور دی دا چې کوم دور په موږ را روان دی دا اوسني ځوانان تاسو وینئ چاله کلمه نه ورځي چاله معنه نه ورځي چاته دا پته نه چې زما پیغمبر څوک دی زما الله دې نه کي بیا دې نه کي زه هم دا خو زه دی له خو ورځي نه موږ به ورته وښایو خو دا را روان به څه کوي چې د دی نه به څه جوړي. خو به هر حال استاد جي را سره ناست دی کاري صاحب را سره ناست دی. کاري صاحب تاسو سره جي دا خلک څنګه سلوک کوي مونږ خو یو عام خلک یو که نه جي نو تاسو سره جي څنګه رویه استعمالوي؟ جی دا خو دنیا د امتحانګاه ده او خو خراب هر څه کوي او هم الحمدلله په دین باندې مین خلک دی الا ماشاءالله داسې وي چې کوم خلک لږ غونته کې لرې وي نو هغوی به هم سره د خلکو په حالت فهمو کې راغلی وي. خو دنیا د دې کې قسمه قسم حالات راځي. زمونږ دپاره د انبیا علیه الصلاة والسلام زندگی دا یو نمونه پرته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ابتدایي حالاتو ته وګوري سړی مکه مکرمه کې څنګه حالاتو مدینه منوره کې خو دا د الله قانون دی چې ان مع العسر یسرا یقینا هر تنګې پسې چې کوم دی پراخي راځي او هر غم پسې چې کوم دی خوشحالي راځي. نو تاسو ته بیا هم دغه وایي چې خلک به هر څه هر څه وایي دا چا خبرو کې به نه راځي څوک به داسې پکې چې په تاسو قسمه قسم الزامات او تهمتونه او قسمه قسم خبرې پروپاګانډې به درپسې کوي خو د چا خبرو کې به نه راځي که زه درته خپله ووایم نو داسې کسانی چې ما سره ملاویږي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو قاري صاحب دا چل به مو کې په سینه بلاس کې خدمت وایي. لیکن هغه خلک چې ما پسې کومې خبرې کوي نو د میډیا د ویلو بیینه او داسې چې موږ یو پروګرام کړو زینت المحدثین حضرت شیخ محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم و فیوزاتهم علی رؤوسنا غیر راغلو زما یو خاص کس دا چې به ما سره کېناست دا چل به وکړو صرف ستا د حوصله افزایۍ دپاره نو زه کلي ته لاړم یو کس راپسې رنګ وکړو قاري صاحب کلي ته لاړم یم پلان کې کس وی چې قاري صاحب د پروګرام کې 10,000 روپۍ والے جیب ته وغورځولې حالانکې هغې پروګرام کې ما 10,000 د خپل جیب نه ورکړی نو د خلکو خبرو پسې به نه راځي. خلک چې کوم دی پیغمبرانو علیه الصلاة والسلام پسې د وخت د خبرې شوي دي صحابه کرامو پسې شوي دي نو خلکو خبرو پسې به نه راځي انشاءالله په خپل میشن او قاضو صرف ستاسو د حوصله افزایۍ به دپاره بویم 3 شیزونه دا د الله جل جلاله په قدرت کې دي. نمبر 1 عزت او ذلت چې تاسو پورې الله جل جلاله کوم عزت درکړه څوک هم تاسو نه د عزت نشي اغوښتې او دغه شان موت او حیات چې کومه شپه ستاسو په ګور ده ستاسو په کور نه راځي کومه شپه ستاسو په کور ده هغه په ګور نه راځي چې کوم شي باندې ستاسو مرګ لیک دی پکې به تاسو له مرګ راځي او رزق دی دا د الله جل جلاله په قدرت کې دی. نو دا درې واړه دا د الله جل جلاله د مخلوق نه به قطعا موږ د دې شیزونه که عزت دی مې الله ورکړي که رزق دی مې الله ورکړي که زندګي ده که موت دی دا د الله جل جلاله د طرف نه دی. نو دې شیزونه کې به د چا پروا نه کوي. الله جل جلاله دې موږ ټولو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. امین جی امین. اخره کې جی یو عاجزانه ریکویسټ کومه زما چې کوم هوښیار مور پلار دي د خپل بچیان زر تر زره داسې ښکلو خلکو ته حواله کوي د دې د خاطره چې د دین زده کړه وکړي. ډاکټران به ترې هم جوړو پروفیسران به هم ترې جوړو خو دین به نه پرېږدو. که دین پرېږدو بیا زموږ بچیان هم خرابېږي بیا زموږ ژوند هم خرابېږي آخرت هم خرابېږي دنیا هم خرابېږي. زه بار بار وایم عاجزانه درخواست کوم چې بچیان دغسې مه پرېږدئ. بچو نه تپوس وکړه بچې ته چته تللی وې د چته نه رالې څه کار دی او څه کار له تللی وې د بچو نه باقاعده تپوس کوئ که نه تپوس ترې نه کوئ نو دا بچی بیا ستا بچی نه دی او چې ستا بچی نه دی نو دا بیا ستا نه اوري. نو مهرباني وکئ چې د داسې ښکلو خلکو
راځئ چې د دوی په سوري باندې ژوند وکړو، دوی سره ملاتړ جوړ شو. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی.